د نظم عنوان دی نن تاسو فیصله وکړئ. ډېرو مودو نه یو سړي پسې خبرې کېږي، دلته وارث د پاک نبي پسې خبرې کېږي. دلته صفت د میکدې او میخانې شروع دی، په یو محفل کې خدای فخر په نشې شروع دی. څنګه په شعر کې مسلمانه شرابونه یادې، څنګه پښتوني چې د حورو اندامونه یادې. څنګه په شعر کې مسلمانه شرابونه یادې، څنګه پښتوني چې د حورو اندامونه یادې. چې مشهور په مولا نشو جنتونه یادې. ځان له لقب د فلسفي او غني خان ورکوي، ګستاخه څنګه ځان له نوم د مسلمان ورکوي. شاعره داسې نه چې شعر په سترګو ړوند ولیکه، د ادب سوري لاندې شعر په لفظ دروند ولیکه. چې په کتاب کې د شعرونه څوک لیکلی نشي، چې خور او ورور په شریکه اورېدلی نشي. داسې لفظونه د ادب په رنګ کې مه رنګ کوه، د پښتو ژبه مې په خپله خوله کې مه زنګوه. چې په کتاب کې د شعرونه څوک لیکلی نشي، چې خور او ورور په شریکه اورېدلی نشي. داسې لفظونه د ادب په رنګ کې مه رنګ کوه، د پښتو ژبه مې په خپله خوله کې مه زنګ کوه. د خدای دپاره د پښتو نه جامې مه وباسه، کور د پښتون نه د پښتو جنازې مه وباسه. ای اوس ستا د لاسه هر شاعر پسې کنځلې کېږي، سترګې د وچو په پښتو پسې خبرې کېږي. د استادانو نه ادب او فلسفه یاده که، د الف با نه شروع وکړه سپاره یاده که. د استادانو نه ادب او فلسفه یاده که، د الف با نه شروع وکړه سپاره یاده که. داسې شعر ولیکه چې خلک پکې ځان لټوي، د ژوند دپاره طریقې د خپل جانان لټوي. مخلوق کستوري چې لفظونه د اسمان لټوي، په مونږ چې کېږي د ګولو باران دی نه یادېږي. ای دغه یتیم او د غریب انسان دی نه یادېږي. عشق رسول شه په شعرونو کې روضه یاده که، چې هیر دی نشي ورانه شوې مدرسه یاده که. عشق رسول شه په شعرونو کې روضه یاده که، چې هیر دی نشي ورانه شوې مدرسه یاده که. سم مسلمان شو په صدق دا توبه وباسه، زړه نه دې وروره د شهرت دغه نشه وباسه. زه دیان نه پوهېږم، تاسو فیصله وکړئ نن. دغه شعرونه په خپل کور کې اورېده وکړئ نن. دغه شعرونه په خپل کور کې اورېده وکړئ.